قدرمنو او درنو دوستانو سلام مینا احترامات می قبول کړئ. تاسو سره په دې ویډیو کې ډیر مهم او ضروری معلومات شریکوم. دا معلومات په دې باره کې دي چې هلک او جنۍ چې کله د بلوغت په وخت کې قدم کېږدي، یعنی هغوی 12 کالو عمر ته ورسي یا 14 کالو عمر ته ورسي، نو هغوی بیا خپل شوق د هغوی د زندګۍ هغه شروعات څنګه کېږي، خپل شوق څنګه پوره کوي، ځکه چې په دغه دوران کې هغوی غواړي چې دغه خپل هارمون ټیسټ کړي. نو دغه هر څه بیا څنګه پیښیږي په دې ویډیو کې ډېر تفصیلي میسج هم تاسو ته درکوم، نو تر اخره پاتې شئ راسره. قدرمنو، عموما 12 کالو عمر کې جنۍ پیغلتوب ته رسي او 14 یا 12 کالو عمر کې هلک هم زلمی کېږي. په دغه دوران کې چې دوی کله زلمی شي، دوی په وجود کې مختلف قسم هارمون چې دی هغه کولاویږي او دغه هارمون بیا دومره مرسته دوی سره کوي که په دغه دوران کې یو هلک یا یو جنۍ فقط یو پیاز یا یو 2-3 نوړی روټۍ هم خوري، نو د دوی وجود ته مکمل انرژي ورکوي، ځکه چې په دغه دوران کې وجود په جوش کې وي او غټیږي. نو دوی ته داسې هم څه وخت پیښیږي چې په دوی باندې موږ چې ورته انزال وایو یا شیطان باندې دوکه کېدل وایو، دغه هم کېږي. نو په دغه دوران کې بیا دوی سره دا فکر هم پیدا کېږي چې دا څنګه وشول، خو ځینې وخت کې دوی بیا هم دغسې پوهېږي چې موږ پیغلتوب یا زلمیتوب ته ورسېدو. نو قدرمنو، زما د دې میسج درکولو نه وړاندې یو بله خبره هم ضروري وګڼئ چې میندو ته پکار دي چې خپلو لورګانو سره لکه د خپلو ملګرو په شان خپل رازونه وساتي، او پلارانو ته پکار دي چې خپلو زامنو سره د خپلو ملګرو په شان رازونه وساتي، ځکه چې هلک او جنۍ کله چې پیغلتوب یا زلمیتوب ته رسي، په دغه دوران کې که دوی ملګرو ته خپلې خبرې وکړي، نو هغوی ورته داسې یو لاره هم ښودلی شي چې ممکن په دغه لارې سره د دوی فیوچر یا آینده خراب شي. نو په کار دا چې مور پلار چې په بچي باندې خفه کېږي، هغه خپل اولاد ته په صحیح طریقې سره د تربیت له لارې داسې خبرې وکړي چې هغوی پرې پوه شي او هغوی داسې څه غلط قدم اوچت نه کړي یا خدای مکه په لاس سره شهوت پوره نه کړي یا نور داسې بېهوده کارونه ونه کړي. نو د دې ویډیو د دې میسج مقصد مې دا و چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ، ځکه چې نن سبا وخت هم داسې دی چې ګرم خوراکونه دي، ګرمې مسالې دي او هغه خوراکونو سره د وجود مختلف حصې پړسېږي او زر تر زره هلک او جنۍ زلمی یا پیغله کېږي. نو ممکن زما په پیغام به تاسو پوه شوي یو جهان مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.